بریټانیا د افغان او اوکرایني ځوانانو د رواني روغتیا لپاره 2.15 میلیونه پاونډ ځانګړي کړي دي. د بریټانیې د حکومت ویبپاڼې د افغان، اوکراین او هانګ کانګ د 21 کلونو څخه د کم عمره ځوانانو لپاره د 2.15 میلیونه پاونډ په ارزښت د رواني روغتیا ملاتړ صندوق د جوړولو اعلان وکړ. دا بودیجه به له دې ځوانانو سره مرسته وکړي چې په بریټانیا کې د رواني روغتیا له خدماتو برخمن شي. د دې پروګرام له مخې بریټانیا په پام کې لري چې د 2.15 میلیونه پاونډ په اختصاص کولو سره له زرګونو ځوانانو سره د رواني درملنې او مشورې برخه کې مرسته وکړي. دا بودیجه د هغو خلکو د ملاتړ لپاره ده چې بریټانیا ته په بشردوستانه او BNO ویزو راځي. د BNO ویزه لرونکي خلکو او د دې د کورنۍ غړو ته اجازه ورکوي چې په بریټانیا کې ژوند، کار او زده کړې وکړي، مګر دوی معمولاً عمومي بودیجې ته لاسرسی نه لري. د بریټانیا د حکومت د شمیرو له مخې د دغه صندوق له لارې د افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ له 100,000 ماشومانو او ځوانانو سره مرسته کیږي. د انګلیسي ژبې کورسونه، د دندې پیدا کولو روزنه او د لوړو زده کړو ملاتړ هم د دې پروګرام یوه برخه ده چې د ځوانانو سره د دوی په ځایي ټولنو کې د ښه ادغام په برخه کې مرسته کوي. د بریټانیا حکومت وویل چې دا مالي مرسته به له ځوانانو سره مرسته وکړي چې په ښه توګه په خپلو نویو ټولنو کې ځای په ځای شي او په ورته وخت کې له خپل لومړني کلتور سره هم اړیکه وساتلی شي.